دا د پخوا زمانه کې صده. په افغانستان کې په یو کلی کې د اختر ورځې نږدې شوې وي. د کلی بازار له خلکو ډک وو. هر څوک د اختر لپاره نوې جامې او بوټان اخیستل. ښځو میوې، بسکټونه او کیکونه اخیستلې. خو د همدې کلی په یوه کوچني کور کې یوه غریبه کورنۍ اوسېده. په دې کور کې نعمت الله، د هغه سخت ناروغ پلار عبدالکریم، مور بیبي زرغونه او کوچنی خوار شبنم اوسېدل. عبدالکریم ډیر ناروغ او کار یې نشو کولی. د کور ټول لګښتونه د نعمت الله پر اوږو وو. نعمت الله هر سهار وختي پاسېده، خپله کلنګي اخیسته او د غرونو ترمنځ د سکرو کان ته به روان شو. هلته به یې ټوله ورځ سخت کار کوو، سکاره به یې رایستل، ماښام به یې کلي ته راوړل او خرڅولې به یې. له لږو پیسو به یې د پلار لپاره دوا اخیسته. یوه ورځ چې نعمت الله کور ته راغی، خور شبنم ورته وویل: وروره، اختر نږدې دی، زما لپاره به نوې جامې راوړي؟ نعمت الله مسکی شو، خو زړه یې دروند و. ویل: خورې، که نور سکاره وپلورم، انشاءالله درته جامې راوړم. پلار یې په کمزوري غږ وویل: زویه، که زما دوا واخلې، همدا راته بس ده. نعمت الله سر وخوځاو او بله ورځ بیا د سکرو کان ته ولاړ. هغه ټوله ورځ سخت کار وکړ. ناڅاپه د بیلچې پر سر یوه ځلېدونکې ډبره ولګېده. نعمت الله حیران شو. ډبره یې پورته کړه، په جیب کې یې کېښوده او کار یې پای ته ورسو. ماښام چې بازار ته ورسید، سکاره یې خرڅ کړل. له جیب څخه د ډبرې ځلا ښکاره شوه. هلته یوه ښځه ولاړه وه چې نوم یې بیبي خورشید و. هغې دا ولیدله. خو هلته یو بل سړی هم ولاړ و چې نوم یې کریمداد و. هغه شکمن شو. نعمت الله چې د بازار څخه روان شو، کریمداد ورپسې شو. ناڅاپه یې د خلکو په منځ کې د نعمت الله جیب پرې کړ او ډبره یې ترې واخیسته. کله چې نعمت الله جیب ته لاس واچاو، ډبره نه وه. هغه وارخطا شو او بیرته بازار ته ورسید. بیبي خورشید ته یې وویل: ترورې، زما د جیب نه یو شی غلا شوی. ته څه ولیدله؟ هغه لږ فکر وکړ او وویل: زویه، ما کریمداد ولیدل چې تا پسې روان و. نعمت الله کور ته ولاړ او ټوله کیسه یې خپلې مور ته وکړه. بیبي زرغونه وویل: زویه، یوازې مه ځه، دا کار خطرناک دی. بله ورځ د کلي 3 مشران راغوښتل شوي. نعمت الله ورته ټوله کیسه وکړه. بیبي خورشید هم راغله او شاهدي یې ورکړه. مشران د کریمداد کور ته ولاړل. کریمداد وډار شو. مشرانو ورته وویل: که ته هغه ډبره بیرته ورنکړې، موږ به ټول کلی خبر کړو. کریمداد پوه شو چې نور پټېدلی نشي. هغه له جیب څخه هماغه ځلېدونکې ډبره راوایسته او نعمت الله ته یې ورکړه. نعمت الله ډیر خوشحال شو. بیبي خورشید ورته وویل: زویه، دا عادي ډبره نه ده، زرګر ته یې وشي. نعمت الله بازار ته ولاړ او زرګر ته یې ډبره ورکړې. زرګر ښه وکتلې او حیران شو. وویل: سبحان الله، دا یو نادر او اصلي الماس دی. زرګر نعمت الله ته ډېرې پیسې ورکړې. هغه مخکې هیڅ کله دومره پیسې نه وې لیدلې. نعمت الله لومړی درمتون ته ولاړ او د پلار ټول درمل یې واخیستو. بیا یې د خوراکي توکونو دوکان ته ولاړ. اوړه، وریجې، غوړي او نور شیان یې واخیستو. وروسته یې د اختر جامې واخیستې. شبنم ته ښکلې کالې، مور ته شال او پلار ته نوې جامې. کله چې کور ته راغی، بیبي زرغونه حیرانه شوه. نعمت الله ټوله کیسه یې ورته وکړه. شبنم له خوشحالۍ چیغې وهلې. اختر ورځ راغله. سهار د تکبیرونو غږونه پورته شوې. نعمت الله د خپل پلار سره د اختر منځ ادا کړ. خلک یو بل ته ویل: اختر مو مبارک. کور ته چې راغلل، میوې، بسکټونه او کیک تیار وو. شبنم نوې جامې اغوستلې وې. کور له خوشحالۍ ډک شو. بیبي زرغونې آسمان ته وکتل او وویل: یا الله، ستا شکر چې زموږ سختی دې د خوشحالۍ بدلا کړه. نعمت الله مسکی شو. هغه پوه شو چې څوک چې صبر او حلاله مزدوري کوي، الله یې هیڅ کله نه پرېږدي. همدا و د نعمت الله د کور تر ټولو خوشاله اختر.